کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلینو نن د یو خبري کنفرانس پر مهال د یاد ولایت پر اوسیدونکو یو لړ بندیزونه او محدودیتونه وضع کړل. د دې ریاست مشر مولوي عبدالرحمن طیبي وایي چې دغه پریکړه په کندهار کې د فحشا د مخنیوي په موخه سوې ترڅو یو بشپړ اسلامي ټولنه رامنځته سي. د یاد ریاست رئیس مولوي عبدالرحمن طیبي په کندهار کې د سیمه ییزو رسنیو له مسؤلینو سره په ناسته کې د حجاب په ګډون د موسیقي ژیړي خریلو او ځینو نورو مسایلو په اړه پریکړې اعلان کړې او د یاد ولایت اوسیدونکو یې وغوښتل چې له نن وروسته باید دغه پریکړې پر ځان عملي کړي. طیبي وویل په ټکسي او رکشه کې د یوې مېرمنې یوازې تګ، په چایخونو کې د کایلون یا چلمونو څکول، د ټکسي د مخ په سیټ کې د پردۍ ښځو ناسته، بې حجابي، په سلمانیو کې ژیره خریل او انګریزي سټایل وریښتان جوړول منع اعلان کړل. هغه ویل چې نور په موټر، ودونو، سالونونو او ان په یوازې توګه د موسیقي اوریدل هم منع دي. ټولو رسنیو څه مو دا غوښتنه ده چې تاسو د دغه شریعت د دغه حکم پابنده واوسیږئ، چې د دغه هرې رسنۍ والا، د هرې راډیو والا، د هر تلویزیون والا هغه د ټوله په دې باندې پوه سي چې د اسلامي امارت او بلکې د الله تعالی جل جلاله د احکامو څخه یو حکم دا دی چې مسلمان ته سرود اوریدل دا حرام دی. طیبي وویل چې موسیقي حرامه ده او په رسنیو کې پر نشر مطلق بندیز دی. خو د کندهار د سیمه ییزو رسنیو مسؤلین وایي چې له تېرو 3 میاشتو راهیسې سیمه ییزو رسنیو کې د موسیقي نشرول بند سوي. هغه رسنۍ چې پلازمینې کابل څخه نشرات کوي هغوی یې خپروي. دې خاطر نه یم موافق چې دغه کومه ښځه چې راوځي دا د مجبوریت راوځي. که چیرې دا یوازې رخصتۍ ته وخېږي خو د دې سره بل سرپرست نشته، که دا د کور لپاره سودا راوړي او یا داسې نور ساماني توکي راوړي نو د دې سره به سرپرست نه وي. نو په دې خاطر نه یم موافق چې طالبان باید دا غوښتنه بیرته رد کړي چې په دې خاطر چې په افغانستان کې داسې ډېرې بېوزلې کورنۍ شته چې سرپرست نه لري. په ورته وخت کې خلک هم د امر بالمعروف ریاست له دې پریکړې خوښ نه ښکاري او وایي چې حکومت باید تر دې ډېر اساسي او مهمو مسایلو ته پاملرنه وکړي. خلک وایي چې په هیواد کې غربت او بیکاري هغه ستونزې دي چې ځوانان ورڅخه کړېږي. ته ورسه نورو ملکو ته، د نورو ملکو کې هر شی ارزانه دي، زموږ په ملک کې ګران دي. ولې د هغه غم نه خورې؟ ولې د مسلمانانو نور غم ولې نه خورې چې د لوږې د لاسه وروره د ماښام په ګوله پرې اړیان دي، په هفتو هفتو یې ګوله نه ده خوړلې، تر اوسه پورې د لوږې بېجېږي. هر ماښام وروره د یو د بل د کور دروازه ورته کوي، ورته وایي چې ته خو د خدای په لیاز یو ګوله ډوډۍ راکړه چې ویې خورم ماښام نه لرم. دا تاسو چې اول پر حجاب راواچوله چې حجاب دې وکړي او یا دې پوړنې وکړي یا دې رخشې ته نه خېږي یا دې ټکسي ته نه خېږي. د امر بالمعروف ریاست مشر وایي دا پریکړه د فحشا د مخنیوي لپاره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امر بالمعروف ریاست ځینې پریکړې له پخوا د افغانستان د اوسیدونکو او نړیوالو لخوا په کلکه نقد شوي.